बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ما د ډاکټر صاحب سره وعده کړې وه چې زه پرې مقاله لیکمه. زه چرچوړ ته لاړ نه شوم. د سلیم ناشاد د ناګهانه غم په وجه مختصر لیک دی. عنوان یې دی یو داسې مستقبل چې د پښتو ژبې ادب په تندي لیکلی شوی دی. دا لفظونه ما د ډاکټر پرویز مهجور د ټکو نه راغستي دي. ایک طوفان जो अभी खामोशी की कोख में है, एक सुबह जो अभी अंधेरों के पहलू में है, एक मुस्तकबिल जो पुश्तो जुबान व अदब के माथे पर लिखा हुआ है. दादा डॉक्टर से अल्फाज ने नूर मजमून दा पुख्तो के दयो सोटकी दयो स्वारलस कनल माशूम और दखपल शागिर्द रशीद मुबारक چې خپل عظیم استاد ډاکټر پرویز مهجور صاحب لیکل، نو دا هغه په هوا کې نه لیکل بلکې د خپل تیز نظر او د ژورې مشاهدې او بصیرت په رڼا کې لیکل چې زما د نن دا تنکي شاګرد د سبا عظیم استاد جوړېدو صلاحیت لري. او نن دغه عظیم استاد موږ ته د ډاکټر پروفیسر عبدالله جان په شکل کې مخامخ ناست دی. موږ که یو خوا د ډاکټر پرویز مهجور صاحب د بصیرت ستاینه کوو، نو بل خوا د ډاکټر عبدالله جان عابد هم د داد مستحق دی چې د خپل دغه عظیم استاد وینا یې په ذهن کې محفوظ کړې وه او نن یې هغه ټکي په ټکي صحیح ثابته کړه. ای کاش چې نن دغه عظیم استاد ژوندی وی او د خپل شاګرد دا مقام او مرتبه لیدلی وی. خیر څه نه څه کامیابي هغه لیدلې هم وه. څنګه چې ملک سلیمان په خپل وراره ملک احمد کې صلاحیت لیدو چې د نن دا تنکي ماشوم د سبا عظیم سردار جوړېدو صلاحیت لري، نو د وخت حکمران نه د هغه د بچ کولو سوال وکړو او خپل سر یې قربانولو ته تیار کړو. دنیا ولیدل چې د هغه تنکي ماشوم نه عظیم سردار ملک احمد جوړ شو. جواهر لال نهرو په کال 1946 کې ویلي و چې په راتلونکي وخت کې به 4 عالمي طاقتونه وي: امریکا، روس، چین او بھارت. حالانکه دغه وخت برطانیه عالمي طاقت و، بھارت او چین آزاد هم نه و. خدا نهرو د خپل بصیرت په رڼا کې ویلي و او نن د هغه وینا صحیح ثابته شوه. دا نن چې موږ په کوم مقصد راغونډ شوي یو او د خپل ملګري ډاکټر عبدالله جان عابد د عظمت او صلاحیت ستاینه کوو، نو زموږ نه وړاندې ډېرو عظیمو لیکوالو چې په هغې کې د پښتو سره سره د اردو لیکوال هم شامل وو، د ډاکټر عابد د صلاحیتونو اعتراف کړی دی. کله چې عابد صاحب خپل مشهور کتاب پښتو زبان و ادب کې مختصر تاریخ ولیکلو، نو د اجمل خټک، پریشان خټک، سلیم راز، حبیب الله رفیع نه واخلي د ډاکټر جمیل جالبی، پروفیسر فتح محمد ملک، ډاکټر انعام الحق جاوید پورې دې ټولو عظیمو لیکوالو د عابد صاحب د دې تحقیقي کتاب ستاینه وکړه. دا واقعي د عابد صاحب لویه کارنامه ده چې دغه کتاب نه په ډېره لویه پیمانه د ادب طالب علمانو استفاده کړې ده. او دا کتاب د 2006 نه تر دې دمه تقریبا 19 ځله چاپ شوی دی. او زما په خیال دا کتاب به د پښتو ادب په تاریخ کې لومړی کتاب وي چې په دومره لویه پیمانه سره دا چاپ شوی دی. د ډاکټر عابد یوه بله کارنامه چې هغه هم د ادب په طالب علمانو لوی احسان کړی دی، د اجمل خټک هغه تاریخي مقالې چې ورکې وي. یوه مقاله پښتو ادب چې اجمل خټک د فارغ بخاري په وینا لیکلې وه په کال 1950 کې په سنگ میل سرحد نمبر او بیا اټک کې اوس پار کې چاپ وه. د دې مقالې خو بیا هم 100 کسانو سره فوټوکاپۍ وي، خو د دې دویمې مقالې پښتو ادب کې 25 سال چې په ساقي کې په کال 1955 کې چاپ وه بیخي نایابه. دا هم د ګران عابد صاحب لویه کارنامه وه چې دا مقاله یې را پیدا کړه، په کتابي شکل کې د ادب طالب علمانو ته ډالۍ هم کړه. اوس به راشو د ګران عابد صاحب تاریخي کتاب د حضرت شاه بابا دیوان ته چې د پیرونه د زمانې په ګردونو کې پټو را پیدا کو او یوه داسې تاریخي مقدمه یې پرې ولیکله چې بنده یې په بار بار لوستو هم نه تنګېږي. راتلونکي نسلونه به د عابد صاحب په دې تاریخي کتاب ویاړ کوي او د بابا روح به هم خوشحاله وي.
عابد صاحب په دې تاریخي مقدمه کې د اول نه راواخلې تر اخره پورې چې د کومو ستونزو نه تېر شوی دی او د دې کوم تاریخي شواهد دي هغه ټکي په ټکي لیکلي دي، هیڅ یې نه دي پټ کړي او نه یې د څه مبالغې نه کار اخیستی دی. او په دغه مقدمه کې چې زما د ټولو نه زیات کوم انداز خوښ شو هغه د محترم اثر افغاني صاحب هغه تحقیقي زیار کوم چې په اول ځل قاضي صاحب په خپل تاریخي کتاب تیر هیر شاعران کې کړی و. د حضرت شاه بابا متعلق چې کوم تحقیق هغې کړی و، عابد صاحب هغه کریډټ قاضي اثر صاحب له ورکړی دی. ګنې اکثر لیکوالان د داسې کارنامو کریډټ بل له نه ورکوي، خو عابد صاحب دلته د ایماندارۍ نه کار اخیستی دی. د حضرت شاه بابا د دې تاریخي دیوان سره د دې تاریخي دیوان موندلو سره یو ډېر اهم سوال حل شو او هغه د قاضي صاحب د تحقیقي زیار هغه تایید دی چې نن زموږ په وړاندې دی، ځکه چې اکثر لیکوالو به د قاضي صاحب تحقیق اساطیري کیسې ګڼلې او اهمیت به نه ورکو بلکې خندنۍ به یې ورپورې کولو او دا به یې هم وي چې دی حوالې نه ورکوي. خو نن د حضرت شاه صاحب دیوان د هغې غټه حواله ده. د حضرت شاه صاحب ذکر ما په تیر هیر شاعران او روحاني تړون کې ډېر مخکې لوستی و. په تیر هیر شاعران کې ډېر په تفصیل سره قاضي صاحب ذکر کړی دی، په روحاني تړون کې هسې اجمالاً ذکر کړی دی. خو دې ته به زه خپله کمزوري یا ناهلي ویم چې دا لوی کار ما یا بل لیکوال نه کړی شو. حضرت شاه بابا چونکې یو عالم دین بزرګ سړی و، نو د هغه د دیوان کار هم الله پاک د داسې چا نه اخیستو چې هغه د دې اهل و. یو ارواخات قاضي اثر افغاني صاحب، بل ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب. هیله لرم چې ډاکټر صاحب به نور داسې ورک شوي اثار را پیدا کړي او د پښتو ادب په جولۍ کې به یې واچوي. په آخر کې زه د حضرت شاه بابا دا څو شعرونه وړاندې کوم: پوره شوی چې ژوندون دی نه پوهېږم، که له یاره مې بېلتون دی نه پوهېږم. د هجران پیټی بېتاب کړم عالمه، د هجران پیټی بېتاب کړم عالمه، که په سر مې پروت ګردون دی نه پوهېږم. خواب و خیال دی که وصال د هغه یار دی، که په ما شوی افسون دی نه پوهېږم. چې مې اوښ کې یو ساعت قراري نه کړي، آب د سترګو که زیږون دی نه پوهېږم. او عشقۍ له خپله ځانه بېګانه کړم، عشقۍ له خپله ځانه بېګانه کړم، چې فرهاد دی که مجنون دی نه پوهېږم. او حضرت شاه د زړه په سرو زخمي شوی، حضرت شاه د زړه په سرو زخمي شوی، چې بیدار دی که زبون دی نه پوهېږم.